د امر بالمعروف وزارت لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوی هیئات خوست ولایت ته سفر وکړ. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوی هیئات د خپل رسمي سفر پر مهال د خوست ولایت له والي مولوي الحاج بسم الله عبدالله سره ولیدل. دا ناسته چې پکې د یاد ولایت د امر بالمعروف پر مسؤلینو سربیره ولایتي مسؤلینو هم شتون درلود. د ورغلي هیئت په مشري فضل رحمان مجددي ناستې د شکایتونو اوریدلو ریاست له کاري پلان اورولو وروسته له هغوی وغوښتل چې د یاد ولایت له رئیسانو او امیرینو او د حوزو مسؤلینو سره ناستې ولري. د یاد ولایت والي الحاج ملا بسم الله عبدالله ورغلي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د ولسي خلکو شکایت اوریدل زموږ سره په دې لوی مسؤلیت کې همکاري ده او موږ په دې برخه کې پوره همکاري ته ژمن یو. بلخوا د همدې ورځ په ماسپښین یاد پلاوي د خوست ولایت د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په جلا ناسته ترسره کړه چې په دغه ناسته کې د ورغلي څو کسیز پلاوي په استازولي مفتي مولا ابوالحافظ مسؤلینو ته په وینا کې وویل د شکایتونو اوریدلو ریاست ډیر اهداف لري چې له دې جملې څخه یو هدف دا دی چې حقوق العباد تامین شي او د عامو خلکو حقوق ضایع نشي. سم شکایاتو اهداف دا دي یو له اهدافو څخه چې حقوق العباد چې دي دا تأمین سي، د خلکو حقوق ضایع نشي، مظلوم شراوي ونه کوي، خپل حق پر ځای سي. دغه راز ناستې د علمي بورډ غړي او پلای مولوي صدیق الله اسحاق ویل په دې ولایت کې له یو مجاهد څخه یا له کومې ادارې څخه ولسي وګړی شکایت ولري نو په دې برخه کې له والي څخه نیولې تر ادنا مجاهد پورې د همکاري غوښتونکي یو. نو په سر کې ستاسو ټولو څخه همکاري غواړو که په دې ولایت کې بل فرض د یو مجاهد څخه یو ولسي سړی شکایت ولري یا د یو ادارې څخه شکایت ولري د والي صاحب څخه رانیولې تر هغه فرد مجاهد پورې تر کرول والا مجاهد پورې د ټولو څخه همکاري غواړو چې قبیل فرض داسې پیښ وي یو مجاهد یو مظلوم یو ولسي سړی زیر کړی وي دغه د لاس د ظلم څخه خدای نه کړه کچېرې پیښ وي د مظلوم څخه رابندول د ټولو څخه په دې کې کومک غواړو. دا په داسې حال کې ده چې یاد پلاوی په پکتیکا ولایت کې له بررسي او د شکایتونو اوریدلو وروسته خوست ولایت د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر وکړ او د سفرونو دا لړۍ به نور هم دوام وکړي.